چې زما او ستا یوه نازنینه خور د قرآن حافظه خور په ډاکټره خور هغه 20 کاله په قید کې تېروي او بیا یې 4 غاښونه هم نشته بیا یې په شیشه کې سره کښېنوي. سبحان الله. ما ستاسو په مخ کې د بخاري یو حدیث چې دی هغه تلاوت کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي فک العانی، تاسو مسلمانان قیدیان کچیری و مسلمان د کافرانو په جیلو قیدو کې بند یي، تاسو به منډه کوئ، ترنډه کوئ، هلې کوئ، زلې کوئ، دا مسلمان به په هر حال کې را خلاصوئ. زما د دې مجلس خلاصه چې دا عزیزانو هغه عافیه صدیقي ده. 20 کاله په قید او په جیل کې پرسلو. تاسو اندازه ولګوئ عزیزانو، ابلوز یو څوک راغلی و د هغو بچی 3 کاله لیدلې نه وه. 3 کاله دا بچی جنې ورکه وه، دا مور یې پسې لیونۍ سوې وله. مور په خپلې بچی پسې لیونۍ سوې 3 کاله. دلته 20 کاله د عافیې صدیقي وسلو، ادې وفات سوله. دا بیا هم سلامونه را لیږي چې زما مور زما ډېره یادېږي. دا درد و هغه چاته معلومیږي چې دا درد د چا پر کور دی. خاص کر فوزیه صدیقي را واخله، د عافیې صدیقي ټول خاندان را واخله. او عجبه خبره دا د عزیزانو دا د مخ 4 سره غاښونه نسته. عجبه خبره دا ده چې دا بیا هم پاتکړۍ کې راوستله، کښېنوله په شیشه کې څو خبرې دا خوره سره وکړې. 20 کاله بعد چې موږ ته زما او ستا د لورو د خور په کور کې د هغه ځایه ګرد کافران په بغارو دي په جغارو دي چې تاسو د ښځو سره ظلم کوئ، تاسو ناجایزه کوئ، تاسو د ښځو حق خوړلی دی. دلته یوه مسلمانه ده، یوه مسلمانه 20 کالې په جیل کې اچولې ده، دا یې تر اوسه اپر نه ورته کړی چې تاسو د خپلې قیدې سره میلاوېدلی سئ، احوال چې دی هغه ورسره کولی سئ. دا خو کور د طلحه محمود ودان، دا خو کور په 100 واره د مشتاق سنیټر د جماعت اسلامي د هغه ودان. منډې ترنډې وکړې، تصیر تر ملاقاته پرې ځان ورسوئ، نور هېڅ هم نه وایو. بس موږ صرف وعافیې صدیقي ته داسې لاسونه نسته به موږ ته معافي کوې. د خدای روی درته نسو که به ته د الله په دربار کې زموږ شکایت کوې، او که تا شکایت وکړئ په لا اله الا الله که زما بل ګمان دی، زما بل یقین دی چې ټول پاکستانیان به الله جهنم لره بیایي. خاص کر پاکستانیان، عام طور ټول مسلمانان که عرب دی که عجم دی، که چیرې دې عافیې د الله په دربار کې شکایت وکړي چې یا الله دا دومره ځوانان، دا دومره ایټم بمان دي خلکو جوړ کړي وو، دومره های لیول اسلحه یې درلوده، بیا هم دې خلکو زما پوښتنه ونه کړله. ډېره ستړې ورځ ده او ډېره ستومانه ورځ ده. بس الله رب العزت بی بی آمنه چې د محمد رسول الله ادیه ده د هغې په خاطر رایله کړي. الله رب العزت د بی فاطمه په خاطر رایله کړي. الله دې د خپل وحدانیت، د خپل عظمت، د خپل لویۍ په خاطر رایله کړي. الله دې زموږ پر عیبو پرده واچي، الله دې موږ نه شرمنده کوي، الله دې موږ نه رسوا کوي. عجبه خبره به درته وکړم. امام مالک صاحب رحمه الله فرمایي که چیرې یو مسلمان د کافرانو په قید او په جیل کې وو، بندي وو، پر ټولو مسلمانانو باندې فرض ده یا په جنگ، که جنگ نه روپۍ ورکوي، بیا دا یو قیدي چې دی هغه را خلاص کوي، هغه را آزاد کوي. وایي که په جنگ باندې کېږي ټول مسلمانان سرونه ورباندې ورکوي، دا یو قیدي را خلاص کوي. او که په جنگ باندې نو په روپیو په مالو، ستاسو ټول مالونه چې ستاسو په کور کې کم میخ لګېدلی دی هغه هم راواخلئ، تمام مسلمانان ورکوئ، کافرانو ته دا فدیه ورکوئ، دغه یو مسلمان ورور چې دی هغه را خلاص کړي، یو مسلمان ورور دا را خلاص کړي. حضرت عمر فاروق فرمایي رضی الله تعالی عنہ یو مسلمان د کافرانو په جیل کې، د مشرکانو په جیل کې، په قید کې د دې را خلاصول و ما ته تر ټول جزیره عرب نه ده، دا ما ته راکوي، زه دومره نه خوشحاله کېږم لکه یو مسلمان د کافرانو له قید خلاصول. تاسو سره مخ سي دا 3 صفحې دی، هلته خلک بیا سره دقیق 3 صفحې جوړ کړي، په برنډه کې نو بیا تکلیف نه وي، هسې ځای مختصر دی. ټول
ټول جزیرة العرب حضرت عمر فاروق فرمایي ما ته میلاو شي زه دومره نه خوشحاله کېږم لکه یو مسلمان د کافرانو په قید کې دی هغه زه راخلاص کړم. او زه به عجبه حدیث درته ووایم تاسو واورئ دا حدیث واورئ. عبدالله ابن عباس روایت دی طبرانی را نقل کړی دی مجموع الزوائد والا را نقل کړی دی. واورئ د الله رسول فرمایي که چیرې یو مسلمان د کافرانو په قید کې وو یو مسلمان د مشرکانو په جیل کې وو بندي ولو او بیا تاسو ورلاس دا مسلمان می راخلاص کی رایله می کوي هغه که تاسو په جنگ رایله کوي وینه می وبویوله سرونه می پکې وبایلل آیا که تاسو مال و دولت ورکړئ روپۍ ورکړئ بیا تاسو دا بندي راخلاص کوي. واورئ پیغمبر علیه السلام مبارک څه وایي. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا مې زه راخلاص کړم د کافرانو وای تاسو چې یو مسلمان د کافرانو له قید راخلاص کوي هغه په جنگ دی هغه د سرو په قربانۍ دی هغه په سرو وینو باندې دی هغه د تمام مسلمانانو په دولت او په روپۍ د الله رسول فرمایي دا د هغه مسلمان نه دی خلاص کړی دا د زه خلاص کړل دا گویا تا زه خلاص کړم د کافرانو د جیله د کافرانو د قید. سبحان الله الله اکبر څومره لوی خبره ده. بس د پلارو د نیکه تاریخ را څپاته دی د الله او د رسول خبرې را څپاتې دي ټول ورځ د کافرانو ساینسدانانو د کافرانو هغه انجینرانو د کافرانو هغه وترقۍ ته بس حق حیران ناس دومره ترقي وکړه دومره ترقي وکړه ګوره د کافرانو رقم تعلیم دی هم ونه کوي چې تا ترقي کړی وای او د الله او د رسول لاره دی هم خپله نه کړه چې آخرت ته ښایسته سوی وای. بس خود به یو سړی کمالداره نه دی د بل و کمالوت حساب چې دی هغه لګولی دی موږ د الله او د رسول لاره پرېښوله نن تاسو ته ګورئ تاسو ورته ګورئ عزیزانو کافرانو دا زموږ یوه خور په جیل کې د دې دپاره ایښې ده چې مسلمانانو غټې خبرې به نه کوئ دا صرف ستاسو د پیغور دپاره موږ ایښې ده. څه ګناه یې کړې ده کافران یې مردار کړلو امریکایان یې مردار کړلو لویه خبره دا ډول مشین یې ورباندې راواخیستی زموږ کافران چې زموږ پوجان چې دی هغه یې وژل 80 کاله تا لیدلي دي څوک پر چا باندې قید کوي او قید هم راواخله په هغه ځای کې په 20 کاله ملاقات نه ورکوي. سبحان الله الله اکبر الله اکبر. قاضی ابوبکر ابن عربی عجبه خبره لیکلې ده یو مسلمان واړي د کافرانو وطن ته کافرانو په وطن کې را روانو یوه زنانه په بند کور کې وله چې ویې کتل داسې سړی تیر سو ورمعلومېدی چې مسلمان دی نشانۍ و علامې به وې بیا ورته ویلې ول زه مسلمانه یم کافرانو قید کړی یم ته خپل حاکم ته ووایه زموږ د مسلمانانو حکمران ته ووایه. خیر وخت تیرېدی بیا دی رالی خپل وطن لره بیا یې وخت د بادشاه سره په مجلس کې ناستو په خبرو کې دا خبره یاده سوله چې داسې یو مسلمانه انجلۍ زموږ چې دا هغه د کافرانو په قید کې ول دا خبرې والله که خلاصې کړې ولې د غږ وکړئ هله ژر ملګري راټول کړئ ملګري راټول کړو مجاهدین راټول کړو ترتیب یې برابر کړئ ورغلئ هغه علاقه یې فتح کړله هغه علاقه یې ونیوله هغه یوه خور چې بندي و هغه یې راخلاصه کړله هغه یې د ځانه سره راوسته. او عجبه بله ده دا صلاح الدین ایوبي سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله په 1583 سنه هجري کې د مسلمانانو 20,000 قیدیان چې دی هغه د کافرانو قید لرالو بندیان سونه دی چې په دا خبره پوه سو چې یاره دا به څه چمپه کوم دا څونه لویه ستړې زما کور لراله بیا یې ملګرو باندې غږ وکړئ د سرو به خیال نه ساتئ ول د سرو به خیال نه ساتئ چې زما سر ولاړ شي کې به بچاو شي درځئ دا زموږ ورونه دا مسلمانان قیدیان دي دا به رایله کو ورلو جهاد یې ورسره وکړئ جنګ یې ورسره وکړئ علاقه یې فتح کړله 20,000 مسلمانان یې رایله کړلو 100,000 کافران د دې علاقې چې کوم و هغه یې بیا قیدیان کو د ځانه سره راوستل.
ولې د ایمان جذبه پکې ژوندۍ وه د قرآن د کلمې جذبه پکې ژوندۍ وه ځکه الله رب العزت ورته اسانه کړې وه نن زما او ستا لاسونه شاته راوتړل د جهان ترقۍ چې د هغه کافرانو وکړلې ما او تا یې په داسې خبرو باندې اخته کړلو اسلحه جوړه کړي پر ما او تا یې خرڅ کړي د بل سره مې وجنګوي اسلحه را باندې ختمه کړي بیا نوره جوړه کړي بیا یې پر ما او تا خرڅ کړي موږ داسې سره لړاو کړي یو که تا خبره وکړله څلورمه ورځ به ستا سر هلته پروت هغه په دې خبرو تا د چا سر در خلاص کړي موږ نن دې ځای ته راورسولو په ټوله دنیا کې وګورئ هېڅ یو مسلمان حکمران راواخله نه به کې پیدا چا د مسلمانانو په فکر او په غم کې څومره چې ما او تا د عمران خان دپاره منډه کړې ده څومره چې ما او تا د زرداري او د نواز شریف دپاره منډه کړې ده څومره چې ما او تا د خپل هغه سیاسي چې کوم زما او ستا رهبر دی د هغه دپاره منډه کړې ده په خدای دې مې قسم یې که هغومره نیمه منډه ما او تا د عافیه صدیقي دپاره وکړو والله عافیه صدیقي به الله رب العزت رایله کړي الله به پوښتنه راڅه وکړي او عجبه خبره بله ده فرمایي معتصم بالله دا عباسي کورنۍ د خلیفګانو څخه وو نو یوه مسلمانه انجلۍ دا د عموریې وه عموریه هغه کاپیرانو قیدي کړې وه یو رومي پوجي راولاړ شو د انجلۍ پر دا مخ ووله دې نارې کې وا معتصمه 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 د ورباندې وخندل و معتصم به راشي اوس پر ابلق آس باندې پر کمر آس باندې ستا حفاظت به وکړي پسخان دې ورباندې ووایي معتصم بالله چې په دې خبره خبر سلو بیا یې ملګرو ته وویل تاسو وګورئ په علاقه کې کمر آسان چې هر ځای دی دا راټول کوي روپۍ یې وپاشلې وشیندلې 80,000 کمر آسان چې دی هغه یې پیدا کړو 80,000 بیا راولاړ سو ملګرو ته ویل تیاري وکړئ ځو روانېږو چې روان سو بیا هله 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 علاقې لره چې ورورسېدو جهاد یې شروع جنګ یې شروع سرونه قربان کړلو بیا دا ټوله علاقه چې د هغه فتح کړه هغه یې ونیوله و دې کلو ته ورونه ور واچول دا ښارونه ور وسوځل او بیا د دې علاقې کافران یې ټول قیدیان کړو بیا یې غږ وکړئ ولورسې هغه زموږ د مسلمانانو چې کوم انجلۍ ده او هغه رومي چې کوم فوجي دی زموږ مسلمانه خور یې په مخ وهلې ده هغه حاضر کړه بس قرار هغه بچی هم حاضر سوله هغه رومي فوجي چې کوم و هغه هم حاضر سلو معتصم بالله پر کمر آس ورته ولاړ ورباندې ویې ول څنګه سلو تا ویله تال معتصم به راځي پر کمر آس باندې ستا خیال به ساتي نن خو ما ټول ځان قربان کوي ستا د دې یوې خبرې دپاره چې تا زما یوه خور یا زموږ لور پر دا مخ باندې ووهله نن ستا و کور ته ور در اچوم ستا و کلي ته ور در اچوم ستا و علاقې ته ور در اچوم دا د ما خو د خپله لور و خور راخلاصه که ته څه چم کوې اوس ووایه رواخله توره رواخله چې دا رومي پر دا سر ووایي سر یې هلته پروت ولو ول چې کومه خور کومه مسلمانه خور د معتصم بالله را کوم ورور لري هېڅ کله به یو کافر را ولاړ نسی هغه به یو مسلمانه پر دا مخ ویي هېڅ کله به یو کافر را ولاړ نسی چې هغه به د مسلمانانو یوه خور یوه لور چې ده هغه په کلو کلو په زندان کې اچي او عجبه ډېر دا ټویټر کې موږ وینو ډېر پښتانه ورونه مسلمانان هغه وایي وروره ته د عافیې صدیقي د خوا راخیستې ده نه نه د هر قیدي په حواله موږ دا آواز اوچتوو موږ پورته کوو هر مسلمان په هر علاقه کې هر چا چې پورته کړی دی که خپلو پورته کړی دی که پردو پورته کړی دی که دشمنانو پورته کړی دی که دوستانو پورته کړی دی که مسلمانانو پورته کړی دی که کافرانو پورته کړی دی زموږ اعلان دی چې قیدیان د دې سره به ظلم نه وي د دې سره به وحشت نه وي دا عدالتونه سته به عدالتو کې پیش کوي خبره چې د هغه به سپینه سي خو پیغور د ټول عالم اسلام دپاره دی او خاص کر د پاکستانیانو دپاره دی چې زما او ستا یوه نازنینه خور د قرآن حافظه خور په ډاکټر خور هغه 20 کاله په قید کې تېروي او بیا یې 4 غاښونه هم نسته بیا یې په شیشه کې سره کښېنوي سبحان الله هغه موږ ته چې دومره زاری و خواستی کوي زورونه را باندې وایي چې تاسو د ښځو حق خوړلی دی زما او ستا په علاقه کې د یوې زنانې په برقه کې د ده سوچ بند دی وایي په دې کې ساه بندېږي په دې کې د دې خلق را تنګېږي په دې کې د دې نفس را تنګېږي ولې دې په زوره برقه و چادرې ورباندې کړې ده ولې د باندې نه راباسې ولې پارک لره نه بیایې ولې اسکول لره نه بیایې ښه ته دومره مهربانه یې
نو چې زموږ یو مسلمانه خور ستا سره قیدي ده زه غافله زه بې غیرته ته خو به بیا غافله نه یې ته خو بې غیرته نه یې تا خو به یو ورځ اعلان کوئ چې دغه خور وایي چې زما زامنو زما مور زما خور زما ورونه زما سره میلاو کوي دومره سختي تا لیدلې ده پر روی زمین باندې بس خبره خلاصه د عافیه صدیقی ته به الله هغه جنت ورکړي هغه جنت ورکړي چې هغه جنتو ته به شهیدان هم حیران وي هغه جنتونه به ورکړي چې تمام مسلمانان به ورته حیران وي چې یا الله دا جنت د چا دی دعا به ورته وکړو یا الله د محمد رسول الله په خاطر را خلاص کړي یا الله د خپل وحدانیت د خپل عظمت د خپل لویۍ په خاطر را خلاص کړي یا الله موږ نور مه شرمنده کوه یا الله موږ نور نه شرمنده کوه موږ ډېر شرمنده یو یا الله ستا پر مخ خو شرمنده یو شرمنده یو موږ د عافیې صدیقې پر مخ شرمنده یو هغه به وایي هغه مسلمانان هغه زموږ ورونه هغه ایټم بمان چې ځای نه لري چیرې پرېږدي هغه پوجان هغه زورور هغه دا چیرې دي ولې له ما پوښتنه نه کوي خیر عزیزانو ډېره لویه ستړې ورځ را روانه ده هغه زما او ستا دپاره د عافیې صدیقې دپاره نه ده دا فیسبوک نه دی عزیزانو پر فیسبوک باندې زما دغه بیان نه دی دا نه پرېږدي ډایرکټ دا ټوله مطلب آی ډي میډي چې کومه دغه بلاک کوي ویلی وایي ته زموږ خلاف خبرې ولې کوې ولګوئ اندازه ولګوئ یو کافر د بل کافر سره څومره مرسته کوي او د مسلمانانو څنګه کور خراب دی الله رب العزت الله رب العزت په خندا په خوشحالي خپل کور ته راولي او که نه الله دې هغه تباه کړي چې چا دا کار کړی دی الله دې هغه کافران په سترګو ړانده کړي چې د دې سره ظلم کوي او دې ته دې الله رب العزت د کلمې مرګ ورکړي د اسلام مرګ ورکړي د صبر مرګ ورکړي چې هلته ورسره ناسته د راغنو د اسلام د کلمې مرګ ډېر ښه دی چې د دې کافرانو تر چنګولې چې دې هغه راوځي خیر الله دې زموږ پر آل رحم وکړي الله دې موږ ته معافي وکړي الله دې موږ نه ذلیله کوي الله دې موږ نور نه بې غیرته کوي الله دې موږ نور نه کمزوري کوي الله رب العزت دې په موږ کې محمد بن قاسم پیدا کړي الله دې په موږ کې سلطان صلاح الدین ایوبي پیدا کړي الله دې په موږ کې معتصم بالله پیدا کړي